السلام علیکم. امیلا ببرګزایم د وینډوز 10 ومه ښوونیزه ویډیو چې پین 3D ته اختصار شوی تاسو ته وړاندې کوم. پین 3D چې د وینډوز 10 راستر ګرافیکس او 3D ماډلینګ خصوصي اپلیکیشن دی، په کارولو سره یې د 2D سکیچ یا اشکالو او 3D آبجکت سره په اسانه طریقه آشنا کیږئ او یوه ښه پیلامه د ګرافیک ډیزاینینګ د زده کړې لپاره ثابتېدای شي. که چیرې ستاسو په سیستم کې وینډوز 10 نصب وي، نو پین 3D په خپله نصب شوی راځي، او که په سیستم کې مو وینډوز 11 نصب وي، نو تاسو ته پکار ده چې پین 3D اپ له مایکروسافت سټور څخه په وړیا توګه ډاونلوډ کړئ. د پین 3D اپ د خلاصولو لپاره سټارټ مینو کې د پی توري کټګورۍ ته په تلو سره پین 3D باندې کلیک کړئ او یا کورتانا سرچ باکس کې پین 3D ټایپ کړئ او په څرګندېدو سره ورباندې کلیک کړئ. کله چې پین 3D اپ پرانیستل شي، نو په فایل کې له تاسو څخه پوښتي چې نوې پروژه پرانیزئ او که موجوده. موږ اوس نیو باندې کلیک کوو ترڅو نوې پروژه پرانیستل شي. ګورو چې د پین 3D انټرفیس چې ډېر ساده او بسیط دی پرانیستل کیږي، چې په پاسنۍ برخه د سپینې صفحې یا کانواس کې ټول آلات او مهمې برخې څرګندېږي، چې کولی شو مینو بار هم ورته ووایو، او په ښی خوا کې په سایډ بار کې د په نښه شوي پورتنۍ مینو، ایډیټینګ پنل او اړونده آپشنې یا ټاکنې څرګندېږي، او د مینو تب په بدلولو سره د ښي لوري سایډ بار ایډیټینګ پنل ټاکنې هم بدلیږي. که چیرې په سمه توګه یې نشئ کتلی، نو له مینو تب څخه سیټینګ باندې کلیک کړئ او د یوز کمپیکټ ویو لاندې آپشن غیر فعال کړئ. تاسو ګورئ چې د سایډ بار پلنوالی زیاتیږي او هر څه څرګندېږي. په 3D یا درې بعدیزه پین کې ټولې پروجیکټ له 3D او 2D شکلونو څخه جوړیږي، چې ټول 2D آبجکټس په دغه سپین کانواس کې انټیګریټ یا یوځای کیږي، په داسې حال کې چې ټول 3D آبجکټس مستقل پاتې کیږي. راځئ چې وګورو چې څرنګه له 2D دوه بعدیزه او 3D درې بعدیزه څیزونو سره کار کیږي. هر څه چې ډیزاین کوئ په همدغه سپین کانواس یا صفحه کې ترسره کولی شئ. په ډیری ګرافیک ډیزاین اپلیکیشنونو کې تاسو د کانواس اصطلاح سره مخ کیږئ، نو کانواس همدغه صفحه یا ساحه د کار ده چې تاسو پکې کار او ایډیټینګ کوئ. وړاندې تر دې چې نور موضوعات په پین 3D کې تر بحث لاندې ونیسو، ښه به دا وي چې په کانواس ځان پوه کړو چې کانواس څه ته وایي. د موضوع د ښه روښانه کولو لپاره راځئ چې یو انځور پرانیزو. نو مینو تب ته ټک ورکوو، ورپسې براوز فایل باندې کلیک کوو او د خپلې خوښې فایل له اړونده فولډر او درایو څخه په نښه کوو، او د فایل پر سر د ماوس پوینټر په راوړلو سره فایل ډایمنشن یا اسپیکټ ریشو چې د انځور پلنوالی او لوړوالی دی تاسو ته ښیي. اوس فایل باندې دوه ځلې کلیک کوو څو پرانیستل شي، چې په پرانیستو سره یو نوی کانواس یا کاري صفحه د همدغې پرانیستل شوي انځور اسپیکټ ریشو پر بنسټ جوړیږي. اوس پاس په مینو بار کې کانواس باندې کلیک کوو. تاسو ګورئ چې په ښي خوا کې د کانواس سایډ بار پراپرټیز پرانیستل کیږي، چې تاسو پکې د کانواس ځینې تنظیمات یا سیټینګ پکې کولی شئ. د کانواس پراپرټي ته په کتو تاسو ګورئ چې د دغې انځور اسپیکټ ریشیو د کانواس اسپیکټ ریشیو هم ګرځېدلې ده. تر ټولو دمخه اجازه راکړئ چې د اسپیکټ ریشیو اصطلاح توضیح کړم. اسپیکټ ریشیو متناسب رابطې د تصویر ویډت پلنوالی او هایټ لوړوالی ته اسپیکټ ریشیو وایي. دا چې متناسبه رابطه څه ډول رابطې ته وایي، نو که چیرې د اتم صنف په ریاضي کې متناسب په یاد وي چې تناسب د دوو یا له دوو زیاتو نسبتونو مساوي والي ته تناسب وایي، نو موضوع واضح ده. لکه 2 په 3 مساوي کیږي په 6 په 9، چې که ساده اختصاري کړو، نو 2 په 3 خپله ساده دي، نور نه اختصاریږي، لیکن 6 په 9 چې ساده یې اختصاري کړو، په 3 قابل د اختصار دي، نو په پای کې 2 په 3 ورڅخه جوړیږي. نو څرګنده شو چې دا دواړه نسبتونه 2 په 3 او 6 په 9 سره مساوي دي. همدې ته تناسب وایي، چې بیا همدا تناسب په دوه ډوله دی، چې مستقیم تناسب او معکوس تناسب دی. مستقیم تناسب هغه تناسب ته وایي چې د یو کمیت یا یو شي په ډیریدو سره بل کمیت یا شی هم ډیریږي، او د یو کمیت یا شي په کمیدو سره بل کمیت یا شی هم کمیږي.
د بیلګې په توګه که د یو لپټاپ کمپیوټر قیمت 10,000 افغانۍ وي، که موږ یو کمپیوټر پیرو نو پیسې 10,000 افغانۍ کېږي، او که 5 کمپیوټر رانیسو پیسې هم ډیریږي چې 50,000 افغانۍ کېږي. تاسو ګورئ چې کمپیوټر په ډیریدو سره مجموعي قیمت یې هم ډیریږي، او معکوس تناسب د مستقیم برعکس دی چې د یو کمیت په ډیریدو سره بل کمیت یا شی کمیږي. نو پورته ذکر شوي مستقیم تناسب ته په کتو سره ایمیجز یا انځورونه او مونیټور ټول اسپیکټ ریشیو سره کار لري، چې په خپله اسپیکټ ریشیو متناسب رابطې د تصویر ویډ پلنوالي او هایټ لوړوالي ته اسپیکټ ریشیو وایي، چې په انګلیزي کې پروپورشنل ریلیشنشپ ورته وایي. لکه دلته د کانواس په سایډ بار پراپرټیز کې که چیرې لاګ اسپیکټ ریشیو ټیک کړو، نو د دواړو کمیتونو ترمنځ د مستقیم تناسب پر اساس متناسبه رابطه قایمیږي. نو د ویډ یا پلنوالي په ډیرولو سره هایټ یعنی لوړوالی هم ډیریږي، چې په دې سره د ایمیج یا انځور شکل د مستقیم تناسب پر بنسټ تغییر مومي. پام مو وي که چیرې ریسایز ایمیج ویډ کانواس ټیک یا فعال نه کړئ، نو انځور مو په خپل حالت پاتې کیږي او یوازې کانواس یا د نقاشۍ صفحه مو ستړیږي. نو د دواړو د کانواس او انځور اسپیکټ ریشیو سترولو لپاره ریسایز ایمیج ویډ کانواس ټیک کړئ چې د دواړو اسپیکټ ریشیو تغییر ومومي. د پین 3D کانواس پراپرټیز کې پاس د شو کانواس په غیر فعالولو سره تاسو ګورئ چې کانواس د انځور سره غیبیږي. دلیل یې دا دی چې ټول 2D کارونه که هغه انځور وي یا نور څه، کانواس ته په راوړلو سره په کانواس یا د کار په صفحه کې مو مدغم کیږي، چې کانواس په فعالولو انځور هم څرګند او په غیر فعالولو سره انځور هم غیبیږي، مګر دا چې 3D آبجیکټ په کانواس کې ولرو، چې په غیر فعالولو سره بیا هم کانواس او انځور چې سره مدغم دي غیبیږي، خو 3D انټیټي یا آبجیکټ چې مستقل دي پر خپل ځای پاتې کیږي. خو پین 3D بیا هم دا ځواک له ځان سره لري چې د کانواس سپین پس منظر یا بیکګراوند له انځور یا 2D آبجیکټ څخه لرې کړي. د کانواس په پراپرټۍ کې د ترانسپارنت کانواس په فعالولو سره سپین بیکګراوند له انځور لرې کیږي، چې د PNG فارمات فایل په ثبتولو کې ورڅخه کار اخیستلی شئ چې پس منظر یا بیکګراوند ونه لري. لاندې ډراپ ډاون باکس کې دوه ټاکنې دي چې پکسل او پرسنټ دي، چې تاسو ته ټاکي چې د کانواس اندازه په پکسل کې غواړئ او که په پرسنټ یا فیصدۍ چې د 100 سلنې له مخې حسابیږي، لکه 40 یا 50% یا سلنه. او دوهم اپشن یې پکسل دی. دا چې پکسل څه ته وایي، توضیح ته یې د انځور یا ایمیج د ډولونو نه وروسته ورته راګرځم. د ګرافیک ډیزاینینګ په نړۍ کې ایمیجز یا انځورونه په دوه ډوله دي، چې یو ډول یې راستر ایمیجز او بل ډول یې ویکتور ایمیجز یا انځورونه دي. کله چې تاسو د انځور یا ایمیج یا ویډیو په اړه فکر کوئ یا مو ترسترګو کیږي، اکثره یې راستر یا بیت ماپ ایمیجز یا انځورونه او ویډیوې دي. دا ډول انځورونه هغه وخت رامنځته کیږي چې تاسو په کامره د یو آبجیکټ یا یو شي عکس اخلئ یا یې هم سکان کوئ، چې دا ډول راستر ایمیجز یا ویډیوې د پکسلو په یو ځای کېدو سره رامنځته کیږي. نو اوس چې د پکسل اصطلاح راوټوکېده، پکسل تعریفوو چې پکسل څه ته وایي. پکسل کوچنی مربع شکله نقطه یا ټکی ده چې یونیک یا ځانګړی رنګ لري، او بیا همدا رنګ نور رنګونه او معلومات له ځان سره لري چې ټول یو ځای کېږي انځور یا ایمیج جوړوي. په ډیجیټلي نړۍ کې واحد د اندازه‌ګرۍ هم پکسل دی، چې تقریبا ویلی شو چې د یو انچ 90 حصه تشکیلوي. کله هم چې تاسو په یو ګرافیک فایل یا ایمیج باندې موس پوینټر ودروئ، نو تاسو ته ډایمنشن چې د انځور پلنوالی او لوړوالی دی په پکسل کې ښیي. اوس چې په دې پوه شو چې ټول راستر ایمیجز یا انځورونه چې په کامره اخیستل کیږي یا هم سکن کیږي پکسل بیس یا په پکسلو ولاړ دي، نو ټول راستر ایمیجز ریزولوشن ډیپندنت یا په ریزولوشن متکی انځورونه دي. نو اوس دا سوال راټوکېږي چې دا ریزولوشن یې څه بڼه ده. باید ووایم چې ریزولوشن یو مهم عنصر په راستر ایمیج یا انځور کې دی، په دې معنی چې ټول تعداد د پکسلې چې انځور جوړوي، او همدارنګه دا چې څونه پکسلې په 1 انچ محدوده یا ساحه کې وي، په ګډه دې دواړو ته ریزولوشن وایي، چې دا دواړه د راستر ایمیج کیفیت تعیینوي. چې څومره ډېرې پکسلې په انځور کې وي او لوړ ریزولوشن ولري، نو د انځور کیفیت هم لوړ وي.
خو پام مو وي چې د دغه انځور کتل بیا د کمپیوټر د مونیټور په ریزولوشن پورې هم تړاو لري. دا چې هر څه ډیجیټلي کېدو په لور روان دي، نو کله چې د کمپیوټر مونیټور یا د ټي وي سکرین ریزولوشن په اړه خبره کېږي، نو ټوله کیسه په پکسل او ریزولوشن څرخي. نو پکار ده چې څه ناڅه د دغو اصطلاحاتو په اړه معلومات ولرو. په اکثرو راستر ایمیج اپلیکیشنو کې لکه اډوبي فوټوشاپ د کانواس یا نوې صفحې د پرانیستو پر وخت ریزولوشن هم ورته تعیینېږي ترڅو د انځور کیفیت لوړ شي. په ځانګړې توګه کله چې تاسو انځور د چاپ لپاره ډیزاین کوئ، نو کم تر کمه ریزولوشن یې 300 پکسل پر انچ باید وي، او که انځور د ویب لپاره وي، نو ریزولوشن یې تر 100 پکسل پر انچ پورې بسنه کوي. ډیر معمول راستر ایمیج فایلونو ټایپ یا نوع عبارت دي له جی پی جی، ټف، ګف، پی ان جی او بی ام پی. برعکس وکتور ایمیج یا انځور له پات یا لاینونو څخه جوړیږي چې بې حده مقیاس پذیر یا د سترولو وړ دي، ځکه د وکتور انځور طریقې کار پر پکسلو نه بلکې پر الګوریتم یا د ریاضي فورمولونو پر بنسټ چې پر نقطو او لاینو متکي وي کار کوي، او ښه والی دا دی چې هر څومره یې لوی کړئ خپل کیفیت له لاسه نه ورکوي. ښه نو کوم ډول ګرافیکس معمولا وکتور ګرافیکس دي؟ ویلی شو چې په لومړي سطح کې ټول کمپیوټر فون فایلونه چې پر وکتور تصاویرو د حروفو ولاړ دي چې څومره د دوی اندازه سترېږي په کیفیت کې تغییر نه راځي. دوهم ټول د مایکروسافت آفیس کلیپ آرټس وکتور بیس دي. دریم چارت او ګراف چې آفیس اپس یا نورو سافټویرو کې جوړیږي ټول وکتور بیس دي. همدارنګه ټول وکتور آرت یا ډیزاین چې په ایلوستریشن اپلیکیشنو کې جوړیږي لکه اډوبي ایلوستریټر یا کارادرا او نور چې یو سکیچ یا انځور ریپروډیوس یا له سره تولیدېږي. خپل بحث په راټولولو سره په لنډو کې ویلی شو چې راستر بیس ایمیجز یا انځورونه چې په پکسلو ولاړ دي معمولا د فوټوګرافۍ یا عکاسۍ په نتیجه کې تولیدېږي چې بیا موږ په پکسل بیس اپلیکیشنو کې لکه فوټوشاپ، پینټ 3D او نور اپلیکیشنو په واسطه پکې ایډیټینګ کوو، او بیا په ګڼو فارمټونو لکه پی ان جی، ټف، ګف، جی پی جی او نور چې د ګڼو مقصدونو لپاره استعمالیږي هغوی ثبتوو ترڅو د چاپ یا په ویب کې د استعمال لپاره چمتو شي. او هر هغه ډیزاین یا آرت چې مقیاس پذیره وي، مطلب دا چې په سترولو او وړولو سره خپل کیفیت له لاسه ورنه کړي، وکتور بیس ګرافیکس ورته ویلی شو. وکتور بیس ګرافیکس په ایلوستریشن اپلیکیشنو کې ډیزاینېږي چې وکتور بیس ډیزاین ورکوي لکه اډوبي ایلوستریټر، او اساسي کار د دغه اپلیکیشنو د فوټوګراف او سکیچ بیا ځلې ډیزاینول دي. ډیر معمول وکتور فارمټ فایلونه چې کارول کېږي EPS Encapsulated PostScript او SVG Scalable Vector Graphics دي. دا ټول د دغه ویډیو محتویات چې تاسو ته مې وړاندې کړل. که ویډیو مو خوښه شوي نو لطفا یې لایک او شیر کړئ، او که چینل ته نوي یاست نو سبسکرایبول مه هیروئ. ډینګي او زنګولې ته هم ټک ورکړئ ترڅو له ټولو نویو ویډیوګانو څخه پر وخت خبر شئ. تر بلې ښوونیزې ویډیو ښه وخت.